حضرت صهیب رومي رضی الله عنه اصل کې د عراق اوسېدونکی و. کله چې هغه ماشوم و چا تختولی و او په مکه کې یې پلورلی و چې همداسې هغه غلام شو. وروسته بیا یو چا هغه آزاد کړ او په دې توګه هغه د مکې اوسېدونکی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغه سره ډېره مینه لرله او هغه هم له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بې کچې مینه کوله. الله تعالی هغه ته ډېر شان او شوکت ورکړی و. هغه په مکه کې کوم کاروبار چې پیل کړی و هغه ډېر زیات برکتي شو او هغه ډېر مال وګټلو. د هغه د مال او ښه اخلاقو له امله د خلکو په زړونو کې د هغه ډېر عزت و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ نو د حضرت صهیب رضی الله عنه هم ډېر زړه و چې هجرت وکړي. کله چې هغه د هجرت اراده وکړه نو د مکې خلکو ورته وویل که ته له دې ځایه تلل غواړې نو خپل ټول مال به موږ ته پرېږدې. هغه خپل ټول مال د مکې خلکو ته وسپاره او مدینې منورې ته روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په حق کې دا ځانګړي الفاظ وویل: ربح صهیب، ربح صهیب، صهیب ګټه وکړه، صهیب ګټه وکړه. یعنی حضرت صهیب رضی الله عنه خپل ټول مال د مکې خلکو ته ورکړ او په بدل کې یې جنت واخیست او دا سودا سراسر ګټه وه.